جهاد دا جهاد به څوک را بیداریږي؟ جهاد بالعلم، جهاد بالقلم، جهاد باللسان، دا به ټول مونږ کوو د ملک لپاره عمران خان لپاره. وایي تاسو چې پاکستان دروغجنو مجاهدان ناستي چې مونږ ته لیکچر راکړي، پیسې جوړي او ځان نه پیغمبران جوړ کړي. دا پورا پی ډی ایم شو دا دلته چې کوم د خان دښمنان دي دا باجوه چې کوم ټیم دی دا ټول -1 کمنټ غواړم ریحان زیب چونکی تاسو ته اولریډي پته ده شهید دی الله دې جنت نصیب کی پالټي دا غرور لا ټیکټ ورنکو هغه آزاد ودرې دو او هغه الیکشن وین کا سویل غواړي. ګوره پارټي د پیغمبرانو خدا نه خان جیل کې دی، غلط فیصله وکيږي با جذباتي فیصله کیږي، بلکې ګلداد خانم زموږ ورکړ دی، ګلظفر خانم ورکړ دی، خو د یو غلط فیصله د لاس زموږ دوه کسان او بیل. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو زمونږ د خیبر پختونخوا د بنګ ایم ان ای شاندانه گلزار صاحبہ په دې ټایم های کورټ اسلام آباد کې موجود ده. سویل بغواړی جی پتا سو باندې پراود کوم زه هم دغه درنې خاورې ما سویل غواړی خان صاحب کله راوځي؟ ګوره خان صاحب الله روزي چې کله د خدای پاک مرزي وي ټیک شو، الله چې دلته نه قانون شته نه آئین شته، ټوله ډرامه ده. د پاکستان یو مخلص مجاهد زوی دی، هغه وایي چې زه غربت خلاف یم، هغه وایي زه مفلسي خلاف یم، زه غلامي خلاف یم. د جیل کې واچول او چې کوم غل دی غینه وزیر اعظم جوړ کړو. پاکستان خو دغه حل دی. الیکشن ورشول جی بیګا په تاریخ کې ما هم داسې الیکشن نو کتلی دا راته وایي چې د دنیا په تاریخ کې دا قسمه الیکشن مخکې شوي تاسو لیدلی؟ زیمبابوے کې به شوي، پاکستان کې به نه شوي. ها چې کله بنگلاديش موږ جدا کېدو داسې الیکشن شوی بالکل دې کې شک نشته. سو تاسو چې پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ خان ژوند دی مونږ ورسره یو پاکستان به ټیکيږي با دی وخت مونږ یو تکلیف نه تیریږو، یو جهاد نه تیریږو. جهاد آسان نه، قرباني آسان نه. دا راته وایي چې د پنجاب او د خیبر پختونخوا کمپټیشن د تویل شو ولې چې تاسو لپاره دا یو اپورچونټی ده چې د عوام زړونه تاسو اولریډي ګټلې دي. نو تاسو څه ترجیحات دي د کې پی ګورنمنت چې کم داسې غټ کارونه به کوي د عوام خوشاله نه دي هغه هم خوشاله شي؟ ګوره پاکستان د پنجاب او د کې پی هغه نه دی کمپټیشن، د عوام او د خواصو کمپټیشن دی. پنجاب حکومت یو خاندان دی، کې پی حکومت ته عوام حکومت دی. فرق دا دی درې کارونه خو په دې لنډه کې چې د موږ له پیسې نه راکې 1100 ارب نه زیات فدرال ګورنمنت زموږ قرضدار دی. درې کارونه وشو، صحت کارت پلس واپس راغلو الحمدلله، خلکو ته دا چې ایټ پیکیج موږ ورکړ 3 لک ټبرو ته موږ 100,000 روپے ورکړي غریبانو ته. او دریم دا چې کوم سالیا بارانونه وشو خلکو ته چې کوم 112 نه او صوبې نه چې کوم امداد ملاو شو هغه چیرې ډېر تیزه سند شو. تاسو مخکې ګورئ ان شاء الله حکومت مخکې بزیبه او دا یاد لرئ پنجاب او کې پی کې یو د خاندان حکومت ته او یو د عوام ته. مبارک زیب په حواله سره کمنټ غواړم ریحان زیب چونکی تاسو ته اولریډي پته ده شهید دی الله دې جنت نصیب کی پالټي دا غرور لا ټیکټ ورنکو هغه آزاد ودرې دو او هغه الیکشن وین کا سویل غواړي. ګوره پارټي د پیغمبرانو خدا نه خان جیل کې دی، غلط فیصله وکيږي با جذباتي فیصله کیږي، بلکې ګلداد خانم زموږ ورکړ دی، ګلظفر خانم ورکړ دی، خو د یو غلط فیصله د لاس زموږ دوه کسان او بیل. اوس ګور مخکې سکیږي دا راته وایي ګوهر صاحب دا بیان ورکړو شیر افضل صاحب ود چې کده الیکشن وګټو نو د تم ویلکم نه کوو په پالټي کې. ګور باندې زه خو جنا هغه کې ما کور کمیټه کې هم نه په ایپیکس کمیټه کې هم سنشم ویلې. دا راته وایي چې شیر افضل صاحب زه په خپل د خیبر پختونخوا ما شیر افضل خان د عمران خان صاحب نه پس دویم ځوان دی چې د خیبر پختونخوا عوام هغه پاسولې او د پنجاب عوام چې کم د خلکو دا وینا و چې نه پاسي هغه هم هغه پاسولو. دا راته وایي چې د الګ پولینګ کیږي دا ولي د سپیشلی د شیر افضل په حواله سره تاسو په حواله سره ګوره د وخت پی ډی ایم شو دا بهر شي دروغجنو مجاهدان ناستي چې مونږ ته لیکچر راکړي، پیسې جوړي او ځان نه پیغمبران جوړ کړي. دا پورا پی ډی ایم شو دا دلته چې کوم د خان دښمنان دي دا باجوه چې کوم ټیم دی دا ټول -1 دی. اوس پی ټی آی کې -1 نه دا ټول -1 دي. نو الله شیر افضل پسې دی، علي محمد پسې دی، ما پسې دی، اسد قیصر پسې دی. هغه کسان چې والو خړل چې جیل ته لاړل چې کې سونو شي چې تکلیفونه هغه باندې ټویټ کی مریم نواز باندې نه کوي، زرداری باندې نه کوي. دا هغه خلکو سره چې کوم د خان ژوند غواړي پروام نشه زمو موږ خپل خان لرابطي موږ نور چلنی راغتي. د خان د لپاره به لاست اقدام سوي ولې چې کیسونه چې دي اوس خو ججز په خپل وي خدای ته ګوره موږ دې کیسونو نه خلاص کړي. جهاد بس د خان لپاره جهاد، پاکستان له جهاد. خان صاحب د پاکستان نور دی او الله د پاکستان ختم وکړه او الله د عمران خان اخو ختمي کې زبم ختمېږم خو الله پاک د عمران خان دومره ژوند ورکړي چې د قسمت ملک ان شاء الله په لار واپس راوړي. جهاد دا جهاد به څوک را بیداریږي؟ جهاد بالعلم، جهاد بالقلم، جهاد باللسان، دا به ټول مونږ کوو د ملک لپاره عمران خان لپاره. خورجي زستا سونه دا یو تاسو کول غواړم زه په خپل د خیبر پختونخوا ما زه چې ماشوم لوی شوم نو زما په ملک د کابل مهاجرین وو هغه ټایم مولیانو بداوي چې جهاد ضروری دی په کابل کې. اوس راته دا وایي چې فلسطین مسلمانان دي او کابل کې هم مسلمانانو. اوس راته دا وایي اوس جهاد فرض نه دی یا د جهاد و ضرورت نشته او هغه وخت کې کول ولي؟ تاسو دا ونه کتل چې سېنیټر مشتاق صاحب د ثوابه دغه خزه یو باپرده خزه هغه دا ګناه کو چې فلسطین جنډه او چې تک گجرات کې هغه جیل ته واچول، هغه ورکوټ اس وی جیل کې واچول. دی وخت
تاسو باندې دجال حکومت دی د وخت مسلمانانو حکومت نه دی په دې باندې مالوس پرچا بدی کټ کوي او د کی پروا نشته چې د سېنیټر مشتاق زجیلت لې شو موټوت لې شو فلسطین زموږ یو ملک روډ زموږ د زړه ټوکړه د کشمیر په شان دی ګوره هر خبره سیاسي نه وي د قبر کې به خدای له څه جواب ورکړو چې فلسطین ته ولې ګونګی ناستو جواب نه ورکړو درته وایي چې تاسو ماشاءالله لیډیز یې خو زما د خیبر پښتونخوا زما فخر یې تاسو دومره دبنګ دومره ماشاءالله جذبات او ماشاءالله تاسو بالکل په فرست رو کې ولاړې دا کوم جذبه ده دا کوم تربیت دی دا کوم علم دی زما مور د خدای زما لري پلار د الله بخي زما رب زموږ رب العالمین زموږ قرآن شریف بس دینه زیات نشته جزاک الله یو جهان مننه خوشاله